د دریو پوهنځیو علمي او اداري فعالیتونه د معیارونو له مخې وارزول سوه. د ارزونې پر مهال د یاد پوهنځیو د حاضري او ثبت کتابونه، راپورونه، کاري پلانونه، پریکړې، اجنډاوې او نور اړوند اسناد وکتل سوه او د چارو د تنظیم ترڅنګ د تدریسي بهیر څرنګوالی هم په دقت سره وارزول سو. ښاغلي ابو احمد د یاد پوهنځیو له مسؤلینو څخه مننه وکړه. ویې ویل چې یاد پوهنځی د ټولنې په اقتصاد، وده، ځان بسیا کېدو او د حیواني سکتور په پرمختګ کې بنسټیز او حیاتي رول لري. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې پوهنځي استادان او مسؤلین باید د دې علمي تدریس ترڅنګ د محصلانو علمي مهارتونه، مسلکي وړتیاو او نوښتګر فکر پیاوړتیا ته جدي پاملرنه وکړي، څو داسې کدرونه وروزل سي چې د کرهڼې د عصري کولو، د تولیداتو د زیاتوالي، د حیواني روغتیا د ښه والي او د چاپیریال ساتنې په برخه کې اغیزمنه ونډه واخلي او د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره علمي خدمتونه ترسره کړي. باید وویل سي چې دا ډول ارزونې د علمي چارو د لا پیاوړتیا او د پوهنتون د اداري او د تدریسي بهیر د ښه والي په موخه ترسره کیږي.